د هیواد وتلې څیره امرالله صالح یو ځل بیا غوسه شوی ده. د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوې ویډیو ته ښه راغلاست وایم. امرالله صالح وایي دوه سري حکومت نه جوړیږي، که جوړ شي زه پکې نه پاتې کیږم. امرالله صالح وایي افغانستان کې د ناز او نخرو دوره تیره شوې ده. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د ولسمشر محمد اشرف غني او پخوانی اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړې ته په غبرګون کې ویلي په افغانستان کې یو ځل بیا دوه سري حکومت نه جوړیږي او که جوړ هم شي زه پکې نه یم. ښاغلي صالح نن یکشنبه جلال آباد کې یوې غونډې ته وویل ډېرو کړیو غوښتل چې د دې هوکړې لپاره اساسي قانون مات شي، خو داسې به نه کیږي. نوموړي پرته له دې چې د چا نوم واخلي ویې ویل په افغانستان کې نور د ناز او نخرو دوره ختمه شوې ده. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د پخواني اجرایي مشر عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه نن یکشنبه لاسلیک شوه. د دې هوکړې له مخې به ښاغلي عبدالله ته د ملي مصالحې د عالي شورا ریاست، د هغه سیاسي ملاتړ ته به په کابینه کې نیمایي برخه او عبدالرشید دوستم ته به د مارشالي افتخار رتبه ورکول کیږي. تمه کیږي چې له دې هوکړې سره به هغه اوږد سیاسي کړکېچ چې د تیرو ولسمشریزو ټاکنو د پایلو له اعلان راهیسې پیل شوی و پای ته ورسیږي. پخوانی اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله ویلي چې دا هوکړه کوم امتیاز یا خیرات نه ده، نو څه شي ده، بلکې ریښه یې په تیرو ټاکنو او د خلکو په پاکو رایو کې ده. د دې هوکړې له مخې به عبدالله د ملي پخلاینې د عالي شورا مشر وي. د دې هوکړې سره به د حکومت قاعده لویه شي، خو مشري به یوه وي، په دې معنا چې ولسمشر به هم یو وي، لومړی او دویم مرستیال به هم یو وي او ټوله کابینه به یو مقام ته راپورټ ورکوي. د هوکړې په هغه متن کې چې د افغان چارواکو لخوا شریکه شوې راغلي چې ښاغلي عبدالله ته به د وزارتونو په ګډون د کابینې 50 سلنه غړي معرفي کوي. په هوکړه کې همداراز راغلي چې د ولایتونو والیان به هم د دواړو خواو لخوا د یوې منل شوې قاعدې له مخې معرفي کیږي. خو د هوکړې له متنه داسې ښکاري چې ښاغلی عبدالله به د حکومت کې کوم مهم اجرایي رول ونه لري او واکونه به تر ډیره د ملي پخلاینه تر عالي شورا محدود وي. په تیرو څو میاشتو کې د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو، ملګرو ملتونو او نور نړیوالو ادارو او همداراز په کور دننه سیاستوالو پر دواړو مشرانو فشار راوړی و چې خپل منځني اختلافات ختم کړي او د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره یو سیاسي جوړجاړی ته ورسیږي چې بالاخره نن یکشنبه دا هوکړه لاسلیک شوه. یاد دې وي چې په خپله ولسمشر محمد اشرف غني هم څه موده وړاندې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې د وسیري حکومت تجربه ناکامه ده او د اساسي قانون خلاف اقدام ته غاړه نږدي. نوموړي منلې وه چې ښاغلي عبدالله ته د سولې بهیر مشري او پلویانو ته د وړتیا او شایستګۍ پر اساس په حکومت او کابینه کې ځای ورکول کیږي. تر دې دمه لاسلیک شوې هوکړې ته ښاغلي عبدالله د مهمو ملاتړو غبرګونونه نه دي راغلي. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پای ولدله. که چیرته خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړم.